سلامونه احترامونه ګرانو مینوالو یو ځل بیا تاسو ټولو ته زه خپل په چینل کې ښه راغلاست وایم. د دې وارې موږ یو آغاز یو شروعات شروع کړی دی چې زه به د انګلیش کلاسونه ایږدم او انګلیش به درته ښوم. نو نن today is the first class of English. نن د انګلیش اول کلاس یا اول ټولګی یې تاسو بللی شئ. So in this class I will be teaching you that what is the definition of English. I will introduce English to you people. زه به د انګلیش یو مختصره تعریف درته وکړم چې انګلیش دی څه شی. English is an international language which is spoken in all over the world. This is a small definition of English. انګلیش یو نړیواله ژبه ده چې په ټوله دنیا کې ویل کیږي. نو دا یو مختصره تعریف شو. اوس انګلیش ولې دونه اهمیت لري زموږ په دا چاپیریال کې زموږ په دا ماحول کې؟ د دې ولې دونه اهمیتونه زیات دي؟ ولې هر خلک کوشش کوي محنت کوي چې غواړي دا ژبه زده کړي؟ It is so important because in the field of education we have to learn the same English. And when we go to hospital, every and each medicine is in English. And when you go to market, all the shops, the names of the shops are written in the English. No, English ولې دونه ضروري دی؟ تاسو چې کله هسپتال ته ولاړ شئ ټوله دواګانې په انګلیش دي. ستاسو په درسو کې ستاسو په سبقانو کې انګلیش ډېر مهم دی. که تاسو غواړئ نور ملکو ته ولاړ شئ نو هلته به تاسو انګلیش خامخا زده کوئ. نو انګلیش دا رقم نور هم بیخي ډېر اهمیتونه زموږ په دا ماحول کې لري. نو کله ما چې اوس یو 2 سیکنډې 4 ثانیې در مخه چې در مخه مې تاسو ته د انګلیش تعریف درته وشوي نو تاسو به هغه خامخا زده کوئ. ابتدا به بیا هغه تعریف ووایو. English is an international language which is spoken in all over the world. دا یو تعریف موږ یو اسان شاګردانو ته وښیو چې دا تعریف تاسو زده کړئ. دې پوهیسته که له هره ژبه د یو شي څخه خامخا جوړه وي. عربي د شي څه جوړ ده؟ حروف تهجیه حروف هجا څخه جوړه ده. کله الف با تا ثا بیا 90 حروف. پښتو هم دغه رقم ده. بعض وایي چې 49 حروف یې دي، بعض وایي 44 پر 44 باندې اتفاق دی. نو دا رقم انګلیش د چی څخه جوړ دی؟ دا د اسانه سوالونه دي. نو کېدای شي ستاسو زده وي انګلیش د چی څخه جوړ دی؟ انګلیش د الفابet څخه جوړ دی. الفابet A B C D to Z. د A څخه ونیسئ تر Z پورې د الفابet څخه انګلیش جوړ دی. نو کېدای شي سر مو په خلاصه وي. اوس د الفابet پر څو قسم دي؟ According to their appearance, according to their structure, according to their look, there are 2 kinds of alphabets. کله موږ وایو غټه ABC او کوچنۍ ABC. In English there are more names for the same alphabets of English. په انګلیش کې نور نومان هم لري د غټې او د کوچنۍ لپاره. upper case, lower case. انشاءالله د دا ځای به مو ښه سر په خلاصه وي زما دا یقین دی. نو د دې وروسته د هغه الفابet بیا پر 2 قسم according to their structure دی پر 2 قسم ویشل شوي دي. اول دی vowel. Pronunciation is necessary. د دې ادا ډېره ضروري ده چې تاسو یې سم ادا کړئ. vowel څو دي؟ vowel په ټول انګلیش کې 5 دي. بعض اوقات H او W Y او W دی وایي دا سیمي vowel دی. هغه انشاءالله بیا بعد کې موږ پر دې باندې یو تبصره کوو. We will discuss the same semi vowel later inshallah. So first of all we will discuss these 5. A E I O U. These are 5 vowels present in the alphabets of English. دا 5 vowel دي چې د انګلیش په تورو کې دغه دي. دا اوس دا vowel کار څه کوي؟ موږ vowel د کوچنیوالي څه ویلي دي چې A E I O U. د دې فایده څه شته په انګلیش کې؟ نو کله څنګه چې موږ ویلی شو چې د عربي حرکات څه دي؟ زبر زیر پیش د هغه رقم د غږ لرونکي په انګلیشي حروف کې یا په انګلیش کې دا کوم الفابets چې دي او vowels چې دي دا د انګلیش زبر زیر پیش دي. که دا نه وای انګلیش به یو الفابet سم د پروننسیشن نه ادا کولی. اوس ډي ده هلته ای په ګډ شوې ده که نه؟ نو دا د vowel دونه زبردسته کار کوي. که زه so E will not pronounce, this D pronunciation will not be there, voice will not be there. So دا vowel په کار به انشاءالله ستاسو سره خلاصه وي. د vowel په باره کې نور قولونه هم ډېر مشهوره دي چې vowel
د ووکل ټریک سره راځي. ووکل ټریک چې څه وایي وایي کله چې موږ واول ادا کوو زموږ لیپس شونډان دا یو بل سره نه ټچېږي، زموږ ټیت د یو بل سره نه ټچېږي. څه رقم A-E-I-O-U نو بغیر ټچ دا شوه. نو بعض انګلیش پروفیسرز دا هم وایي چې واول څه کار کوي، وایي بغیر واول دلته په انګلیش کې یو توری هم نشته چې یو توری دی د واول څخه بغیر جوړ شوی. نو موږ بیا جواب وکړو کله کړای وای ټرای ډرای دا حروفونه دي چې واول A-E-I-O-U خو نه دي پکې استعمال شوي. نو بیا څه کار دی د دې نه؟ نو بیا انګلیش پروفیسرانو ته وایي وای وای په اخري کې وای ټکسټو. نو په دې باندې موږ سیمي واول ودې وای ته وایي سیمي واول نیمه واول وایي دا هم د واول کار کوي. So inshallah I have confidence I can confidently say that till this place you have understood completely. نو زه دا یقین در دا ځای لرم چې بالکل سر په خلاصه ویلي. نو consonant what are consonants? What are consonants? Consonants. Pronunciation, as I said before, consonants, pronunciation is more necessary. Consonants. Okay, what are consonants? Consonants څه دي او څو دي؟ کله موږ چې ویله په انګلیش په انګریزي کې څو الفابets دي؟ 26 alphabets are there. Sure, 26 alphabets موږ ویله. په 26 alphabets کې څو vowels او 5 vowels A-E-I-O-U. په 5 vowels کې بیا چې څو پاتې سي 21 پاتې سو که نه سو پاته 21 consonants دي. consonants. نو امید لرم چې دا ویډیو تاسو ته ډېر خوند درکړی وي. Please share and subscribe my videos. او دا ویډیو خامخا خپل درناوالانو پورې شیر کړئ. ولې دا it is a kind of service for education. د تعلیم لپاره یو رقم تاسو کومک دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.